چې چاله خوب نه ورځي نو دا وظیفه ځان سره یاد ساتي. دا خلک د دې لپاره ډېر زیات دوايانې خوري چې مال خوب راشي. دا غټ غټ خلک چې هغه کاروبارونو دونه پریشانه کړي، دومره ذهني پریشانې چې هغه د سره خوب نه ورځي. نو خوب چې ولا نه ورځي نو هغه بیا ډاکټران ورته وایي بس دا آرام د ذهن د آرام دا ګولې وخورو، دا ګولې وخوره، نو هغه بیا د خوب ګولې خوري هغې. نو مونږ تاسو د الله د دې نه وساتي، مونږ له الله چې دا سر راکړي د قرآن کې څه دي چې دا اعمال مونږ کوو که نه، نو مونږ ته به دغه مسلې نه راځي. ګوره چې کوم هلک وایي چې یاره د ماسخوتنې دې سم لاسته او دله خوب نه ورځي، بس دې ځان سره شروع کړي دا کاونټر ځان سره ساته، تسبیح ساته، په هغې باندې یا حیو یا قیوم. څه یا حیو تیزو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. دا شروع کې تاسو چې ماسوتن تاسو په بستره کې ملاس یې او تاسو دا وظیفه کوئ، وای دا وظیفه کوئ، نو تاسو داسې ښکلی خوب درشي که نه، داسې ښکلی خوب چې تاسو سهار پاسئ نو مکمل به تاسو دمئ. دویمه دې سره دا دویمه وظیفه چې کوم دا د خوب دپاره، دا وظیفه هم ډېره زیاته مجربه ده. زمونږ استاد محترم به فرمایل چې دا مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د طرف نه مونږ ته را رسېدلې ده او د خوب دپاره دوايانې مه خورئ. دا کومې چې د آرام دوايانې د خوب کم سړی چې وایي چې ماله خوب نه راځي نو هغه ته د دوايانو ضرورت نشته. دا وظیفه استاد محترم مونږ ته باقاعده د دې اجازت کړی دی. وی دا مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه طرف نه مونږ ته را رسېدلې ده چې په بستره کې سملې او خوب دله نه درځي نو د قرآن دا آیت چې کوم دی دا 11 پیرې وایه: ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا آیات په څو پیرې وایه؟ 11 پیرې چې دا په بستره باندې سملې او دا آیات تاسو 11 پیرې ووایه نو انشاءالله چې تاسو را بخکلې داسې خوب درشي چې تاسو دا ذهن به پکې مکمل دمه شي. نو اعمالو طرف ته متوجه دي لپاره خلک څونه غټ غټ د ډاکټرانو لذي لاړ شي، هغه ورته د خوب دپاره دوايانې ولیکي او هغه بیا د هغې باوجود هم د هغه ذهني ټینشن نه ختمیږي، بیا هم وله خوب نه ورځي. نو دې سره به ستاسو ذهني ټینشن هم الله ختموي او تاسو را بخکلې پرسکونه بهترین خوب بم دل درځي، د مازغه بم دمه کېږي، غوڼ وجود بم دمه کېږي. صحیح ده که نه انشاءالله؟